پرمختګ لپاره دوه ځانګړتیاوې. اول باید صبرناک واوسو. کله چې موږ غواړو یو نوی کار شروع کړو او پرمختګ وکړو، په اول سر چندان پرمختګ نه کوو، هماغسې نتیجه نه ترلاسه کوو څنګه چې زموږ زوړ وي. خو که حوصله وساتو، ورځ تر بلې به پرمختګ کوو او خپل هدف ته به نږدې کېږو یا رسېږو. دوهم باید زیات وغواړو. هغو خلکو چې پرمختګ کړی او یا څه ترلاسه کړي هغو زیات غوښتي، او هغه چا چې کم څه ترلاسه کړي هغو کم غوښتي. دا د ژوند حقیقت دی. شاید څوک دا پوښتنه وکړي چې ما هم زیات غوښتي، ولې مې کم څه ترلاسه کړي؟ اصلا ستا زړه نه وي. که ستا زړه وای تا خپل ټول کوشش کړی وای، حوصله دې له لاسه نه وای ورکړې، ناکامي دې قبله کړې وای، ته به هم په هماغه ځای کې وای چېرته چې کامیابه خلک دي. ای ملګرې، په هماغه اندازه موږ لرو یا هماغه اندازې ته موږ رسېدلي یو، کومه اندازه چې موږ غوښتنه کوي، که لږ وي او که ډېر.